لالیه دغه انقلاب دی زړه به نه ماتوې یوه ورځ به داسې شي خبر چې ګیلمان شهید دی د لروبر پښتون ملګرو دا و منیر بنیری کم چې په ګیلمن وزیر باندې ډیره زیاته جړا وکړه تاسو به خیال وي دا وخت چې کم دی ګیلمن وزیر هغه چې په کم حالاتو کې پروت دی یعنی ډیر زیات یو نازک صورتحال دی په دې وخت کې د ګیلمن وزیر دپاره منیر بنیری د نه علاوه د پښتو کم نور فنکاران شاعران هغه ټولې تپوس له ورغلي او خلک چې کم دی ډیر زیات خفه دي پی بل به زه تاسو ته دا ویم منظور پښتون هغه ورته هم په اسلام آباد کم پیمز هسپتال چې دی د هغې مخې ته ناست دی او د پرون نه چې کم دی تقریبا دا 2 ورځې وشوې چې هغه په هغه ځای باندې ناست دی نور کم کسان چې دي هغه ورسره دي دا وخت چې کم دی خلک په سوشل میډیا یو مطالبه هم کوي وایي چې آیا دې دپاره چې کم دی داسې د ایر امبولینس ضرورت دی او دا هغه دی وله حکومت چې کم دی د دې څه بندوبست وکړي حکومت چې کم دی هغه په دې باندې څه ایکشن یا د هغې طرف ته څه توجه هم نشته د دې کم ګزار چې کم دی هغه خوړلی دی نو د سر شا باندې او کم الزام چې لګوي نو هغه په داور نوم یو کس دی په هغې باندې داسې ویلی کېږي چې د کرکټ په میچ کې دا وران شوي وو د اختر په ورځو کې او د هغې نه پس چې کم دی بیا څه یو جګړه کړې وه اوس چې کم دی دا کم الزام چې دی نو هغه په هغې باندې لګوي خو لا پته نه لګي چې دا کم ګزار او یا نور داسې څه چل چې دی هغه څنګه شوی دی هغه لا دا وخت چې کم دی بېهوشه دی چې کله په هوش کې راغی نو بیا چې کم خپل معلومات چې دي هغه به شیر کوي دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي الله حافظ